السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په خپل موبایل کې د ټیک ټاک لپاره او د هغه رقم د فیسبوک لپاره ډېرې ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ. دوستانو له مخه تاسو ته ما یوه ویډیو جوړه کړې وله چې تاسو څنګه کولی سئ چې په کاین ماسټر کې ویډیوګانې جوړې کړئ. نو دوستانو نن ما تاسو ته یو داسې اپلیکیشن راوړی ده چې په هغه اپلیکیشن کې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ چې ویډیوګانې جوړې کړئ. یعنې تر کاین ماسټر ښایسته افیکټسونه کې شته او د هغه رقم تر کاین ماسټر یې تاسو اسانه استعمالولی سئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره به دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ چې تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دلته به تاسو راسئ په دا ډیټیل باندې به کلیک وکړئ. آنلاین به ما تاسو ته اپس لینک یا د هغه رقم اپلیکیشن لینک لیکلی وي. تاسو به په دې لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو به دغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ د هغه رقم اوس که چیرې تاسو غواړئ چې په دغه کې ډېرې ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ نو تاسو به دغه اپلیکیشن خلاص کړئ او تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ تر څو دغه اپلیکیشن تاسو ته خلاص شي. نو کله چې دوستانو تاسو ته دغه اپلیکیشن خلاص شو د هغه رقم دلته تاسو راسئ په دا نیو پروجیکټ باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو کله چې تاسو په نیو پروجیکټ باندې کلیک وکړئ د هغه رقم پروجیکټ نیم اوس که تاسو غواړئ چې پروجیکټ ته هر رقم نوم ورکړئ یعنې که تاسو غواړئ چې هر رقم ته ویډیو جوړه کړئ هغه نوم به تاسو ورکړئ. نو ګوره دوستانو زه د خان په نامه جوړومه یعنې که تاسو هره ویډیو جوړوئ او د هر چا ویډیو جوړوئ صرف به تاسو هغه سړي یا خپل نوم ورکړئ او د هغه رقم دوستانو دلته به تاسو سایز ور وښایاست. اوس که چیرې تاسو د فیسبوک لپاره جوړوئ تاسو به دا په اول سایز باندې کلیک وکړئ. که چیرې تاسو د ټیک ټاک لپاره جوړوئ د هغه رقم به تاسو په دویم سایز باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو زه راځم دغه د فیسبوک لپاره جوړومه د هغه رقم دلته تاسو راسئ په د اول سایز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په اول سایز باندې کلیک وکړئ د هغه رقم به دغه دلته تاسو ته خلاص شي. اوس دوستانو تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ چې په دې کې ویډیوګانې جوړې کړئ. اوس که تاسو غواړئ چې هره ویډیو جوړه کړئ د هغه رقم به دوستانو دلته تاسو راسئ یعنې هغه ویډیو ور وښایاست. نو ګوره دوستانو زه په دغه ویډیو باندې کلیک کوم او د هغه رقم تاسو په پلس بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په پلس بټن باندې کلیک وکړئ اوس که تاسو غواړئ چې له دې سره بل میوزیک اډ کړئ د هغه رقم دلته تاسو راسئ په میوزیک باندې به کلیک وکړئ. اوس که تاسو هر رقم میوزیک سره دروئ صرف به تاسو په میوزیک باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم تاسو په پلس بټن باندې کلیک وکړئ هغه میوزیک به ورسره ودرېږي. د هغه رقم دوستانو په ویډیو ټمپلیټ کې اوس تاسو کولی سئ چې دې ته ټمپلیټس ډاونلوډ کړئ. که تاسو غواړئ چې هر رقم د ټمپلیټس ډاونلوډ کړئ ډېر په اسانه طریقه سره تاسو کولی سئ چې دغه ټمپلیټسونه ډاونلوډ کړئ او په ویډیو یې اپلای کړئ. د هغه رقم دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې له دې سره تصویران ودروئ د هغه رقم تاسو په فوټو باندې کلیک وکړئ. اوس که تاسو غواړئ چې هر تصویر ورکړئ صرف به دوستانو تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم تاسو پلس بټن ووهئ او هغه تصویر به دلته ایډ شي. نو کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو خپله ویډیو جوړه کړئ نور ایډیټینګ تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ. که غواړئ چې هر رقم ته ویډیو جوړه کړئ هغه دلته تاسو ډېر په اسانه طریقه سره جوړولی سئ. نو ګوره دوستانو اوس دغه ویډیو ما جوړه کړله د هغه رقم دلته تاسو راسئ. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ویډیو ایکسپورټ کړئ یعنې سیو کړئ د هغه رقم دلته تاسو راسئ په سیو بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په ایکسپورټ بټن باندې کلیک وکړئ د هغه رقم دغه ویډیو ستاسو په موبایل کې ایکسپورټ شي او تاسو به دغه ویډیو ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې سیو کړئ. نو ګوره دوستانو دغه ویډیو دلته ایکسپورټ شوله بیا تاسو کولی سئ چې دغه ویډیو سیو کړئ له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ په واټساپ باندې په مسنجر باندې په فیسبوک باندې په هر شي باندې تاسو شیرولی هم شئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. که غواړئ چې ډېرې ښایسته ښایسته ویډیوګانې د ټیک ټاک لپاره د فیسبوک لپاره جوړې کړئ نو باید دغه اپلیکیشن ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ د خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ کومې ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.